له دې سره هممهاله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د پاکستان پوځ د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې ویلي پاکستان د بېګناه خلکو په نښه کولو سره جنګي جرمونه ترسره کړي دي. ښاغلي پښتين دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د کابل پر ځینو سیمو بریدونه ترسره شول. نوموړي ویل دا کړنې د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده او زیاته کړه چې پاکستان تل د جګړې په ډګر کې خپله ناکامي د ملکي وګړو په نښه کولو سره پټوي. پښتين څو ورځې وړاندې د هلمند ولایت د بهرامچه ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورنډ فرضي کرښې هغې غاړې ته د پاکستاني پوځیانو له لوري د 7 افغان کارګرو د وژنو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې وژل شوي کسانو له جګړې سره هیڅ تړاو نه درلود. تېره ورځ کندهار او پکتیکا ولایتونو کې د افغانستان او پاکستان په پوله د پاکستاني پوځیانو او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ سخته جګړه وشوه. په دې نښتو کې دوو خبریالانو په ګډون 12 ملکي وګړي شهید او نږدې 100 تنه نور ټپیان شول. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وویل چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته هم درنه مرګ شوبله اوښتې او د دوی پوځي تجهیزات د اسلامي امارت لاس ته ورغلي دي. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو دروازې د شاټ ورکوو دروازه په چاود وایو کوي ملګرو مجاهدین د وایو کوي ملګرو. نن سهار د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ او همدارنګه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پولو د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د راپور له مخې جګړه د سهار له 3 بجو پیل شوه او نن سهار 8 بجې په سپین بولدک کې پای ته ورسېدله. سرچینې وایي افغان ځواکونو د څو پوستو د نیولو ترڅنګ پاکستاني لوري ته درنه مرژوبله اړولې او د باب دوستۍ دروازې یې الوزولې ده. دغه راز د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس کې لیکلي چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 12 ملکي وګړي شهیدان او 100 تنه نور ټپیان شوي.